السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه سیرت مبارک سلسله منګه شروع کړې و او دا باغی کې سلورم بیان دی. په دې اخرنی بیان کې موږ دا خبره بیان کړې و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شونه داغه حالات څنګه وو. بیا د رسول الله د وفات نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ څنګه شو او دا خبره موږ بیان کړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه دې طرف ته اشاره و چې زمانه بعد به خلیفہ ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دغه په خلافت کې کم غټ کارونه چې شیو هغه موږ بیان کړو چې دغه په خلافت کې دا کارونه شیو. نن به ان شاء الله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعض اقوال بیانو، بعض ویناګانی چې هغه کړی دي او ډېرې فایدهمنې دي، او بیا دغه د وفات واقعه او څنګه چې دینه عمر رضی الله عنه دغه نه بعد خلیفہ شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی دغه مبارک حسان بن ثابت رضی الله عنه بعض اشعار ویلي. یو روایت کې دي چې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پر حسان بن ثابت توی هل قلت فی ابي بکر شیئا. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک چرته څه شاعری کړی دا کنه؟ قال نعم غویاو ما بعض اشعار ویلي هغه مبارک. حسان بن ثابت رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر. وی رسول سم ورته وی چې قل وانا اسمع تیوایز ویاو. حسان بن ثابت رضی الله عنه وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل. کله چې غرته دوی ختلی او بغار کې ناسو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غدوی ملګری هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه وكان حب رسول الله قد علموا من البريه لم يعدل به رجلا. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې انسان دی چې هغه سره په دې امت کې څوک برابر نه لري. د پیغمبرانو نه بعد غوره انسان دی او د رسول صلی الله علیه وسلم داغه سره ډیر محبت او داغه د رسول سره محبت. کله چې دا خبره هغه وکړه نو فضحک النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی وخندل حتی بدت نواجذه تر دې د رسول صلی غاخونه ښکار شو. بیا وی صدقت یا حسان هو كما قلت. حسان وی رښتیا دی وی ابوبکر صدیق هم دغه شان دي څنګه چې تاوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه اوچت انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم داغه صفات بیان کړي، داغه فضایل بیان کړي، هغه ته موږ اشاره کړو. هغه انسان چې داغه لور پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې واده او هغه عائشه رضی الله عنها. حدیث موږ سره مخ کې تیر شوی چې بای کې د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړې چې ستا په ټول خلکو کې څوک وخت نو عائشه رضی الله عنها وینه په سړو کې وی دغه پلان او د عائشه رضی الله عنها د واده واقعا او قصه او د ټول دغه په سیرت کې موږ بیان کړي. موږ د بیانونو سلسله شتي د امهات المؤمنین رضی الله عنهن دغه سیرت. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره به ځان سره امانت ساتله. داغه
د حالاتونو به خبرېدو ځکه چې تجربه ډېره شوې دغه مرګره او دې کې هغه واقعه مشهور کوم چې امام بخاری رحم الله راوړی ده چې عمر رضی الله عنه لور چې وا حفصه رضی الله عنها دای خاون وفات شو مدینه کې نو هر پلار خپکیږي په دی باندې چې زما لور خاون وفات شي طلاق شي کوري وران شي ناغه به ګرځېدو چې دل زه یو نیک خاون ګورم او امام بخاری رحم الله په خپل کتاب کې په دې مسله باندې باب تړلې باب بیان د دې کې چې یو سړی نیک سړی ته ویل شي چې زما لور ده او زما خور ده دې څنګه پښتو مخې ته نه کوي وره چې کوم مسلې بیانوم د قرآن او حدیث سره تعلق ساتي او چې کوم خبره کوم د شریعت خبره باب بیان د دې کې چې یو سړی بل سړی ته ویل شي چې زه د خپل خور یا لور در کوم او پای کې د روایت راوړې او در دینه خده چې جنیب کور کې ناشته او بډای شي بیا شمړ شي او د بهر سینې وې دي راويستي ګرځي و منګه دي شو منګه کته او منګه بره ته سم منګه او منګه کې ته پوس خو کړه نه چرته چې دغه د زړه سم هزار ته کیږي دغه د څومره خیری کې څومره سپکی ته دغه په نظر کې د خور او د لور په نظر کې نو دې په انتظار چې لازم بسو کوی نه کوي اته بس علاقه یا خلق بدی شي چې وینا بلیټ شي نه چې وینا لیټ کیه څوک نه کوي نه ته به انتظار نه شي کې وغه جنین چې هغه بم بوډۍ شي هغه ځواني به ختم شي به څوک غواړي او یا دې څه وشي چې یو بيدینه سره راشي د وینا په انتظار یو بيدینه سره براشي نشئی براشي یو فاسق فاجر انسان براشي نه دی باغلغه لور ورک جون ولا تباکی وې ما ولا ورکړه هغه واده وشو د شي تاغه واده کړه خو ته یو دي چې تور واچول چې خپاغه باندې ظلم او زیاتی روان دی او جون جوړ ټول تباہ او برباد کو د دین خدانو چې هغه پلانې چې ته خلک کاری جغوت دی ویلې هر سړی ته بجون کې دي چې کسان معلوم دي چې د خلک دي او پسړی کې دا خبره اگر کې بخلې نشي ویل چې بسړی کې دا ته یې کدي سړی چې زما د خور رشته لور رشته وختم دا بخي ته غالبا هر سړی د بسړی کې چې باز کسان دي چې وی نه چې د نه کمال خلک نیک سیرت خي نو بیا چې کله دا پته ولګي چې سړی نیک دی او حقدار دی د رشتي خبره وته خالته په من کې په طرفینو کې مرز دی اولنې مرز په من کې داري چې چاته وایو نه دویم مرز په من کې داري لکه بل پرز یو کس بل کس ته وي چرورا زما کور کې لور ده او تبه ډېر خسړې ښکاری او زه غواړم چې خپل لور د رشته تاسو وکم نو دغه اوس خسړې شو بل مرز داري هغه بیا قصې زې بځې کوي د سړې د بسترو کې سپک شو کله جنې را وادم شي دی وته وخت دا خبر راځي نو په دوه طرفینو کې په دې کې مرز دی په دې کې مرز دی نه دا غیر رسبه دی چاته وینا نه کې قبل پر زمنګ معاشره دي شي لکه څنګه اسلامي معاشره ده نه دی خو دا مرز نه با خو دغه مرز عمر رضی الله عنه څومره چې انسان دې موږ دغه مخ کې سي دغه غیرت مخ کې سي هغه ګرځي خپل لور له خاون کته دي کې سب عیب دي ناغوي چې زلالم په عثمان بن عفان رضی الله عنه بس عثمان بن عفان او چې انسان دی دریم خلیفہ دی او د رسول الله ټولونه باغوات دي هغه دوانه چې دنه د عثمان بن عفان رضی الله عنه په جون کې وفات شي نبی رسول الله دایي کدرې مې بدل ور کړای نه دی هغه به شورا وي زما به شورا فعرضت عليه حفصه وما وتيجي زما لور د زتل درکو وما ته ویجه ساندر في امري زب ګورم سوچ وک ثم لقيني بما سره بلاو شو وما ته ویجه قد بدالي الا تزوج ما بګي سوچ کو لکه زه نه واده کو بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه وما غته چې زما ورته ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره جواب رانکو نو د عثمان بن عفان نه خبر وې زه نه خپه شوم نه غوسه شوم خو د خبر باندې خپه شو کوم څه کوم سره جواب ورک هاي نه نیسی ماته ونه
وی بیا څه وخت بعد زه کور کې ناستم چې رسول سم راغی مې چې رسول الله تاسو دلته راغلئ چې اوس راغلم ستا لور رشته غواړو ځان دپاره غواړم الله سبحانه وتعالی هغه انسان ورکو چې هغه اشرف المخلوقات نبی چې کله رسول سم واده وکړو نو عمر دا وایي چې ما سره ابوبکر صدیق به د واده نه بعد میلاو شو وی ما ته وایي چې ما ته پته ته په ورځ خفه شوې وایي چې خود به خفه کېږي ته ته ما لور وینا وکړه ته ما نه ها کې جواب راکړې نه نه وی ما تا ته ځکه ها نه کوي چې رسول سم یو پیر ستا د لور تذکره کړې زما په مخ کې مې چې خبره ښکاره کومه نه قبل برز رسول سم چې نه کړې نو بیا ما غوښته ستا لور ما غوښته خو زه چې راغلی پاتې شم د دې لاسه کې چې رسول صلی الله علیه وسلم زما په مخ کې ستا د لور تذکره کړې وه نو ما نه غوښته چې زه چېرته دا رشته خرابه کړم یا د رسول سم د سر او د امانت چې ته چاته بیان نه کړم دې محبت هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې داغه نه ناشنا اقوال نقل چې هغه د حکمتون نه ډک دي او داغه نه به وسو اقوال هغه تاسو ته بیان کوم د عبرت لپاره یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلانې خبره ختمه شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلانې د سیرت ته د طریقه ده خو اوس دا کول غواړي چې دغه په طریقه باندې روان شو اصل مقصد زمونږ د سیرت بیانولو چې بری کې تاسو اوري باغې رواني دلته تناسي د ابوبکر صدیق سیرت بیانول کیږي ډېر خو نه راکو بارته تو خپل مرزي کو د سیرت چې بیانول کیږي د دې لپاره بیانول کیږي چې تب دې انسان په نقش قدم باندې شي او به رسول الله صلی الله علیکم بسنتی تاسو زمانه په ځما لازم کی او سنت الخلفاء الراشدين المهديين او د خلفاء راشدين ولا رواني سي خلفاء راشدين سوق ابو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم اجمعين عضوا عليها بالنواجذ رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامع د غاخونه پر بن کې بری طریقه باندې مضبوطه ونی سي مطلب دا نو سیرت بیانول سي دا غرض نه چې تاسو وره مزید واغله ما بیانو کو زم خوشاله چې زم بیان غټ مقصد او هدف هغه عبرت اغستوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه بعض اقوال به تاسو ته بیانو هغه ټول موږ نشو بیانول یو عجیب قول چې دا غنه نقل کیږي هغه دا دی چې چاته یو پیر ته پوښتنه کو دی آیت مبارک وفاکهه وابا ناغه دا خبره وکړه ګور دې خبرې ته او دا څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه اي سماء تظلني واي ارض تقلني کم اسمان بما بني سوري شي او کم زمکه ومال زیره کی ان قلت فی کتاب الله ما لا اعلم کچرته د الله په کتاب کې ما دې خبرو کړې چې ماته پته نشته مطلب دا چې د دې خبرې نه غیریدو چې د الله د کتاب په اړه کې به هغه څو خبره کوي هغه څوک چې هغه سره علم او دا څوک دی ګوره د امت کې غوره انسان دی نو دې موږ له درس راکو چې کم اسمان به پتا سوري شي او کم زمکه به تعالی زیدر کې ذکر ته الله په دین کې خپل ځان نه خبري وکي نن سبا ډیر سوال نه دی پکار خو ګیره پرې ورګي ګیره نه پکار ها ګیره نه پکار په ټیویانو باندې لګي دنیا ناشي ګیره پرې دی بالکل نه دین مبارک خبرې کوي زموږ په ډیرو کورونو کې لګي نه پلانې مولا دي سو پلانې کته پلانې برو پلانې هغه شکل د رسول په طریقه نه خو دین کې ګوره خپل رائے پیش کوي سره یې بغل کې نه چیرې زه د دین په اړه کې خبرې کوم دی غټي مسلې په اړه کې خبرې کوم کې دې چې کې خطا شم کې دې چې په الله باندې دروغ جوړ کوم کې دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړ کوم نو دین دې چې خلک یې بیانې نن سبا ډیر دې چې ډیر راځي چې زو دا مسله بیان کړو راځي چې زو تبلیغ لزو بس ټولګي روان شي د لسو کسانو جاهلان هغه ولته وسو یعنی دین بیانې شي دین ته بیانې تاسو خپل دین نو یې زراغه از د کول ولا چې دین بیانې ها از د کول ولا دین بیانې نه دین اوري نه چې کله واوري به بیانې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبر ډیره قیمتي خبره نن سبا د علماو د قدر کم شوی د امت کې خاص کزو په معاشره کې د علماو قدر ډیر کم دی د واجب واقعه
یو علاقې له کسانو امام راوستو عالم واغه نو دا مشران را جمع شیو دغه امتحان یې اغستو. کله چې امت ګډ وډ شي او کله چې معاشره ګډ وډ شي نو بیا جاهلان د چا امتحان اخلي؟ د علماو نه. یو بګي کوم چې قلتو غونډه کې چې به کوجه خبرونه تیز وغیرہ مخې ته شي وی مولوی سي د قیامت نخې بیان کړه نخې هغه دې غلې شي نور خو بل دماغ کې نشته خو دغه د ښکارا د جاهلان به د علماو نه امتحان اخلي دغه ټنه خاله د ښکارا دغه تمانه ته پوښتنه کې چې ما د قیامت نخې بیان کړه دین په باره کې خبرې د هغه سړي کار نه دی چې د چا سره د یو باره کې علم نه الدین خو غټه مسله ده. الله په قران کې خبرې کول دغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه غټ انسان خو کوم اسمان به مال سورې راکې او کوم زمکه به مال زهره کې جرزان خبرې وکم او زمونږ د عوام خلا پروا دي او څوک به فتوی لګي او څوک کنزلي کې به د علماو پسې او څوک سکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا موږ ته یو طریقه وخو چې په دین کې به د ځان نه خبرې نه کوي چې خبرې ته علمي نو بیا کوي چې علم زنه به غره کېره. امام ابن ابي شيبه رحمه الله دا روایت راوړی د زبیر رضی الله عنه هغه وی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبره کوله او هو يخطب الناس او خطبه کوله وخطبه کې یا معشر الناس خلقوا استحيوا من الله دلنا حیا کوي مؤمن دلنا حیا کوي فوالذي نفسي بيده وبالله قسمي إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من الله ويجي كلم قضاء حاجت لارشه بشړ علاقه کیما نو د خپل سر من پټ کړي بزامي غړ صادر را چولې ولي استحياء من الله دلنا حیا راځي چې الله به دې حل کې ما ګوري ماته یمایني په مې نظر دي داسې حیا بزن کې پیدا کول غواړي لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه عجیب قول چې مؤمن ته یو طریقه خي مؤمن ته یو لار خي چې ته د الله سبحانه وتعالى حیا کله چې ګناه کې دغه پرې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه جایز کار تر سره حرام خو نه هغه دې کې سر پټ اوم نه کی او هغه په ځمانه سره عوام نه چې ځان نه شوک نه هیڅ خبره نه خدای دا وی هغه تعظیم دی د الله سبحانه وتعالى دا وی بجرونه کې دومره محبت دی الله سبحانه وتعالى سره دومره قدر کې هغه د الله سبحانه وتعالى یو روایت کې دا راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه کوله هغه ډیر خطبې دي سیرتونو ولا نقل کړي زبا یوسف خطبو ته یا دغه په خطبو کې به یوسف ته اشاره وکم ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه کوله دا امام ابن ابي الدنيا او امام احمد په کتاب الزهد کې دا راوړی په دې خطبه کې دا وی چې شو هغه مخونه خولي مخونه چې پر خېدو شي هغه خلک چې بخپل ځواني باندې به فخر کو تکبر به کو چې زمونږ ځواني زمونږ بدنونه زمونږ شکلونه زمونږ رنگونه زمونږ نسبونه اين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها هغه بچایان چې هغه ځان له غټ خارونه ځان له جوړ کړي او پای کې غټ قلاګانې ځان له جوړ کړي چې شو هغه کسان ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه کوي چې شو هغه کسان چې هغه په جنگونو کې ګټل په جنگونو کې زورور نو وی چې قد تضعضع اركانهم حين اخنا بهم الدهر واصبحوا في ظلمات القبور لا يغطول ختم شو هغه زوري ختم شو هغه بچای ختم شو هغه خولي مخونه هغه سپین رنگ هغه نسب هغه ډیر مال هغه رسلاړو وکم ذکری واصبحوا في ظلمات القبور وز قبرونو بتیرو کې پراته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو قیمتي نصیحت د دنیا غا سپکاوي مونږ ته کوي چې ور د دنیا د یو سپک شی د بده باندې دوکه کیږي نه په یو خطبه کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه و اياكم والفخر ځان ساتي د فخر او د تکبر نه ګرځم لوی نه غني بیا وی وما فخر من خلق من تراب او هغه سره بس فخر او تکبر کوي چې خاور نه پیدا دي ثم الى التراب يعود او بیا واپس کیږي ستا بیا خاور ته واپس کیږي ثم ياكله الدود ثم هو اليوم
حي وغدا میت، نن ژوندی دی سبا مړ کیږي. او په قبر کې په دې جسم باندې د ځمکې د ځناورو د وبلګي غار سره ختم شي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو نصیحت دی د دنیا مبارکه چې دنیا باندې به دوکه کېږي نه نو بدی کې فخر او تکبر کې ته بس فخر او تکبر کې وي د خاور نه پیدا او خاور لبزي او هر څه به ختم شي. او دې خبر باندې موږ بیان کړی تفصیلی او تاسو ته ان شاء الله معلوم یو یاد وي چې په انسان پورې تکبر ډېر بدخیاري د خاور نه انسان پیدا دی غټ غټ خبرې کوي دلته غټ غټ خبرې کوي بیا به د سمات لاړ شي. ګوره په لیک سات کې الله ښکاري چې رسمه کمزور انسان دی خو دې ګوره په دې خبرو نه پوي دې تر ته د سوچ نه شي دې چې د سمات لاړ خو الله د خې کنه غټ غټ مو او کمزور انسان یې سوم نه د غټ غټ خبرې کې معمولی دړي به غاخ باندې راځي ټول ورځ پروت یو کله یو ته هسپتال ته میځو کړه بل ته دوی راوړو. نو تکبر د انسانانو سره مزنه کوي. تکبر د الله سبحانه وتعالی صفت. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې وکړه خبره وکړه نو باخره کې به وی دا زما خبره ده ان کان صوابه کچې دا خبره برابرۍ نو دا خالص د الله سبحانه وتعالی طرف نه دغه توفیق ده او کچې زما په خبره کې خدای نه دا به زما د طرف نه شیطان د طرف نه وي. دا خبره باغړي رکول ابو بکر صدیق رضی الله نن سبا عام مسلمان ګره د عالم خبره نه کو عالم خو هغه د خلینو دا خبر را وته ډېر ګرانه چې خطا شي. عام سره د عالم سره په مثال کې په بحث کې روان شي هغه عالم به تورونه د مسلې غلطه بیان کړي دا ګوره دی په تعصب کې او جاهلیت هغه به خراب بیا کوشش کوي چې خپل غلطه سکی ته صحیح کې خود خلینو دا ټکي نشي وشته چې په دې مسله کې خطا شي. هغه پر به دروغ هم جوړ کی دغه پر به دروغ هم جوړ کی وای دا خبره پلاني مولوی سیب نو کړي خپلانی چې غریب دا کړم نه خو دې کې دروغ دې پر جوړي چې خلینو دا ټکي ونو چې خطا شي. لکه دا نه من ها زموږ لکه زما دا ګیره د خلک وځي ته خطا شي د ګیره د ځان ته دي چې نو چې خطا شي. زما په دې ګیره کې سپون د ګیره ګیدلی اوس به زه سم چې زما په منځ کې غلطي نه زما مو صحیح نو زما په ګیره کې سپون د ګیره ګیدلی زما سم چې زما تلاوت غلطو. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه سوکو هغه په خپل اسانۍ سره وي که زما خبره برابرۍ نو د الله طرف نه او د الله توفیق او که زما خبره غلطي نو د به زمانه طرف نه او د شیطان طرف نه الله او د الله پیغمبر وي د دین به اظهار دي. د یو طریقې زده کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه کسان د یمن نه راغلي کومو کې جا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه په مخ کې د قران یو څو آیتونه تلاوت کړ هغه په جړا شو ځکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلینو په قران څومره خو نن سبا یو ماهر انسان یو دیندار انسان چې تقوا وکي هغه چې تلاوت کوي تلاوت د انسان زړه ته کوزي انسان چې ټول عمر لبسي ولاړ نو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه تلاوت کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه تلاوت کو او دوی بجړا شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی هكذا كنا حتى قست قلوبنا منګو یو وخت کې د قرآن ته جړل وسم د څونو وسخ شي. الله اکبر هغه د خپل سره ګوره سخ وای تلاوت ته چې ورمخې شو مانځه ته څوک په تلاوت نه بوي دومره به جړل وای زما سره څه شي سخ شي. دې ته وای مؤمن چې دې همیشه خپل ځان ته نظری ګوري د خپل عبادتونو د هر څه د دې لګنی دې سينو چې زما عبادتونه ډیر دي زما د عبادتونو زه څوک یم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه څومره اوچت انسان خدا ګور هغه نه وي چې څوک یم زما عبادتونه نه خپل عبادت بیا هم لګنی حالانکه په دې امت کې دغه په شان تقوادار انسان نشته او هغه زموږ زړه وسخ شوی د مخ کې موږ هم دي قرآن ته هم جړل. یو روایت کې راځي معاذ بن جبل رضی الله عنه وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو باغ ته ننوت په مدینه کې نه دیونه کې یو مرغۍ ناسته و ناغي وبوس کې دغه ځینې پاسره په هوا کې والوت ناغه ته طوبه لك یا طير څه خوش قسمت ته وي زو سره ولا وی چې تاكل من الشجر د دې ونی نه ځان له خوراکونو کې
د دې په سوري کې ناشته او بیا به ځان له وبم وسکي او تصير الى غیر حساب او نه حساب شته او نه کتاب شته ارمان چې ابو بکر مو استا په شان وې ګور هغه دومره په ځان یریږي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه گواہی ورکړي ابو بکر فی الجنه ابو بکر په کوم ځای کې دی په جنت کې دی هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر ابو بکر صدیق د لاسنی ولا عمر د لاسنی ولا عبید الله سنی چې چت کړو موږ په جنت کې مدغه شای واخري حساب کتاب نه یری موته چې د سوچ کړي حساب کتاب ته ځان سره نه چې څنګه آخرت کې وسکی وي قبر کې وسکی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې چا به دغه صفاتو کې دغه په مخ کې هغه وي اللهم انت اعلم مني بنفسي یا الله زخفل ځان دومره نه پیژنم څومره چې تما پیژنې وانا اعلم بنفسي منهم او دوی ما دومره نه پیژنې څومره چې زخفل ځان پیژنم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون یا الله دا خلک چې په ما باندې کم خګومان کوي ما د دینه مخه وګرځو واغفر لي ما لا يعلمون او یا الله ما چې کوم ګناونه کړی هغه دوی ته پته نشته هغه له وبخ ولا تؤاخذني بما يقولون او یا الله د دوی په خبر باندې ما مرانیس نن سبا چې د چا صفت یو کې چیرته تدیسه بس دغه کافی و دغه غرور او تکبر یو عجب کې پیدا جو خلک زما دوه صفاتونه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه مبارک درجی چې کله په منځ باندې ودرېدو اذا قام في الصلاه كانه عود ومنځ کې چې ودرېدو لکه یو لرګي من الخشوع او خشوع دلاس لرګي چې ته ودرې بس ځکه او پروت بالکل غلې پروت لرګي خو قیدې نشي د ځان نه درشن ابو بکر صدیق رضی الله عنه منځ دومره دغه منځ کې خشوع دومره دغه منځ کې عاجزي و ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ځکه نصیحت کړي ساجيب نصیحت کړي ان الله يرى من باطنك ما يرى من ظاهرك الله ويستا باطن دي سینې لکه څنګه چې تا ښکارې نه لپاسه چې ته څنګه سچ کوم ظاهري اعمال لي الله ته چې څنګه د ښکارې دي دغه شان ستاسو باطن وته ښکارې ستاسو ځم الله ته ښکارې نبی وی چې کوشش کوو چې د دې سکارونه کې چې دغه دلاسه الله سبحانه وتعالى ته د غضب کې شو ته خپش ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبر لکه مونږ لاړ شو دغه نصیحتونه د نه ختمېدونکو نصیحتونه خدای چې ما اشاره وکړه چې دغه خبرې د حکمتونو نه ډکه خبرې دغه نه بعد ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مرض قصه او دغه د وفات قصه امام حاکم رحمه الله دا روایت راوړي عبد الله بن عمر وجه كان سبب موت ابي بكر وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مرګ سبب چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات کېدلی څنګه کمی د فما زال جسمه يضوى حتى مات د کله نه چې د رسول الله د مرګ د خبر اوریدل به دا ورځې کمزور کېدو تر دې چې وفات شو دغه یو غم راغی عائشہ رضی الله عنها وی چې اولنی بیماری چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه شروع شوې ده انه اغتسل يوم الاثنين د پیر ورځ هغه غسل کوي لامبل الجماعه الثاني د میاشو یو سورې پاتې د میاشتې ختمېدو ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولامبل چې ویلامبل وکانه یوما بارده او په دغه ورځ ډېر سخت یخنی و فحمى 15 يوما نبي بالسخت التبر بينزل سورج بيتبقى بروت لا يخرج الى الصلاه ومنزل بن راوته منزل بني شو راوته دومره باغ باندې سخت و د دې مرز کې دغه شم پروتو کله چې بدا سخت ډیره شو نه یو روایت کې راځي چې بعض کسان په ابو بکر صدیق رضی الله عنه بصیرالو او هغه پروتو په کور کې لقیده بنشو وتوي يا خليفة رسول الله ده رسول خليفة ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك يو دكتور ده بس أنا أقول يستدعى حال أحوال وجوري بينجلس ورجل بتابعني تبع ويغويج قد نظر إلي دكتور لي دلائما طبيب لي دلائما أقول تيجي ماذا قال يا ما قال لك دكتور سبتاد سوي حكيم سبتاد سوي طبيب سوي وما تيجي إني فعال لما أريد سجي سغواله ما غا کومه د الله مبارک خبره کوله
چې الله ویلي زه چې څه غواړم هغه کومه نو الله زما په تقدیر کې مرګ لیکلی. اوس که تاسو ډېر ډاکټران راولئ او طبیبان راولئ خو هغه زما په دې مرض باندې نه پوهېږي. کوم چې د طبیبانو طبیب دی هغه زه لیدلی یم او هغه دا خبره کړې ده انی فعال لما یرید، او دا خبره الله سبحانه وتعالی په سورة البروج کې کړې ده. په سورة البروج کې الله سبحانه وتعالی وی ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید. نبی الله مخکې سوی وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فعال لما يريد چې سال لوړه کې څوک دې تپوس نشي کولای. لا يسأل عما يفعل، هیڅ څوک دې نشي چې الله نه تپوس کی تاوري دي څوک. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې انسان دی خو الله غواړي چې دې مړ شي او دغه وخت پوره شو نو څوک دغه ټیم کې الله نه تپوس نشي کولای چې الله ولي. په دغه بیماری کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کړه د بیماری خډیره شو لما ثقل سیرت کې راځي کړه ډیر دروم شو د بیماری ډیره تیز شو. دعا عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه आवाज کوي غره ولې ماله خلک له عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه بشرا وست ناغه ته وی اخبرني عن عمر. دا عمر نه مبارک را تسوي ته هغه مبارک سوي هغه ته ما تسالني عن امر الا وانت اعلم به مني. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی ته زمانه سو مبارک ته پوس کې ته خپته عمر نه ته خپېږي هغه ته و ان بيام تسه عبد الرحمن بن عوف پلار د قسم خرمه دا کوم انسان مبارک چې تمانه تپوس کې نو ستانه بعد غوړ انسان ستانه بعد د بشه غوړ انسان نشته. ثم دعا عثمان بن عفان تواز بيد عمر مبارک هغه ته خپېږي وینه بیا وین خبروک هغه ته ستانه بعد غوړ انسان مت عمر نه ښکاری دا غوړ انسان کله دیوته نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه لاسونه چل وی الله زره دې خبرې کوي کومه ان سريرته خير من علانيته. یلا عمر نه چې ظاهر کې څنګه دې مونږ یینو د باطن بل دینه مو ورای دور بلا یقینه وانه ليس فينا مثله. وګوره په موږ ټول کې یلا دغه بشن انسان نشته. به سعید بن زید او نور صحابه مهاجرین او انصار دوی را جمع کړو او ټول ته دغه خبره کوله. یو کس به د منځ کې دا خبره وکړه ما انت قائل لربك کستا رب ته پوښتنه کې چې تا عمر نه خلیفہ کړی دا وقت ترى غلظته وغړي سخت سره نه ته الله له جواب ورکړي. نو ابو بکر صدیق دې سر اوچت کو ویل الله دې میره یا الله. ابو بکر صدیق نه وی یا الله زبد خلکو باندې هغه کس مشرکوم چې هغه به ټولو کې غوړي به وی ابلغ عني ما قلت من وراءك. دا خبر ټول خلکو ته ورسو چې دې په تاسو ټولو کې غوړي ځکه زما شرکو. به عثمان بن عفان ته आवाज کو. عثمان بن عفان راغی وی ولي که خط ولي که خط هغه خلیفۃ رسول الله سوري کوم ولي که بسم الله الرحمن الرحیم ولي که بسم الله الرحمن الرحیم. دا اخرنی خبر ده د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ابو قحافه د زوی فی آخر عهده بالدنيا خارجا منها. اخرنی وخت وی د ابو قحافه زوی ابو بکر د دنیا نه د وتو په ټیم کې دا خبره کوي. وعند اول عهده بالاخره داخلا فيها او د اخرت په سفر کې ورننه وتو والے. الله اکبر. د ابو قحافه زوی که هر څوک د دنیا نه وتو والے او د آخرت په سفر باندې نوتو والے او د آخرت په سفر باندې وتو والے. او سفر شروع کړي او چت خلک موت ته ګره د سفر پاتې دا خبره ساتي ګره د دنیا کې به زمونږ کوم اخرنی خبره ای او پته هیڅ سبب الله عالم الله دې زمونږ اخره خاتمه په ایمان سره کی او د آخرت ته سفر به موږ شروع کوو. د ډېر غټ سفر ته ډېر وګت سفر ته د سچ په دنیا کې دي او د زمکه اسمانونو د سچ دي او د مخلوقات د ټول دغه حساب کتاب د پاره او دغه ورزي د پاره دي چې څوک به کامیابی او چا به بیللی.
هغه ته د مولی کلو سوري کما وی ولی کمخ کې اخرت هغه زیاده چې الته کافر مسلمان کی کافر مسلمان کی خو فائدہ ولا نه ورکي دغه جبار سوین خو به ولا فائدہ نه ورکي په دغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې بیوشیراله دغه چې مرز ضرورو زیاتې دو بیوشي پراله نو بیوشو عثمان بن عفان رضی الله عنه بخوا کې ناسو او قلم او غپانه هغه سره وا او دغه زی پوری خبره لیکلی و چې دا د ابو قحافه زویل گیاده فی آخر عهده بالدنیا دنیا نه کو بو هغه د خبره کې لږ وخت بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهوش کړه غوتی وی خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ تسولی کوم مخ تولی کا چې ما پتا سو باندې خلیفہ کو عمر بن الخطاب رضی الله عنه فاسمعوا له واطيعوا دا خبره به معنی دا خبره به اوري ز په عمر د باندې ډیر ښه ګمان کوم چې هغه ستاسو دین ته نقصان نشي در رسوله نه تاسو ځای کولای شي فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه نک چې عمر د تاسو سره عدل او انصاف کو نو دغه مبارک ما ته دغه پتر او زما په دغه ګمان دي چې هغه تاسو سره انصاف کوي و ان بدل او کچته عمر د بدل شو د دین بعد اوس پورې خو دې شي پیژنم کچته دین بعد بدل شو فلی کل امرئ مکتسب هر سړی تبه هغه سم ملوي چې ځان لیکړي والخير اردت ولا اعلم الغيب خیر می غختل دي د عمر د خلافت سره او د غیب علم را سره نشتی وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبرې وکړې ثم امر بالكتاب فختمه بخپل مهر ولک بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه کتاب بهر تر وېستو د پاڼې راوېسته نو خلکو بیعت کو د عمر رضی الله عنه ټول راضي شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر نه راوړي عمر رضی الله عنه راولي عمر نه چې بشرا وصف اوصاه بما اوصى وصیتونه وتوکل نصیحتونه وتوکل ناغه د زین راوته چې کله ته نصیحتونه کړ بیا ابوبکر صدیق لا سن وجد کو د الله سبحانه وتعالى ډیر یریدو یا الله انی لم ارد بذلك الا صلاحه یا الله دا عمر چې مشرکړه د نو صرف د دوی د اصلاح لپاره مشرکړه خفت عليهم الفتنه زیریګم چې په دوی باندې به فتنې راځي نو دا سړی چې کم دی د بر دوی حفاظت کوي ان شاء الله الله په توفیق سره الته ابوبکر صدیق رضی الله عنه حدیث معلوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر د مبارک وی چې د فتنو په منځ کې د انسانانو د فتنو په منځ کې دروازه هغه د عمر ده د دروازه د عمر رضی الله عنه چې کله د دروازه ماته شو فتنې برازي هم دي شو عمر د چې وفات شو د خلافت ختم شو عثمان بن عفان رضی الله عنه دغه په وخت کې د فتنې لکه د خوارج او فتنې او د نور فتنې د عثمان رضی الله د خلافت په اخر کې سٹارټ شو شروع شو بل غیر بعد د فتنې په امت کې ډېرې دي دغه څنګه چې د عمر د خلیفہ شو دې مبارک تفصیل دي رښتې خو دې تفصیل ته ضرورت نشته عبد الله ابن مسعود رنوي وې درې قسم خلکو په درې ځایونو کې د شکار کړي دي چې دا دغه د خيارتوب د اوچت عقل نه خاله ابو بکر صدیق رضی الله عنه په کوم وخت کې عمر د خلیفہ کو د غټ عقل خاون کار دی او دویم شعیب علیہ السلام چې کله موسی علیہ السلام د ځان سره په مزدوري باندې ولګاو چې ته ما سره مزدوري کی او عزیز مصر د زلیخی خاون کله چې هغه خپل خزي ته وی دي ماشوم خیال ساته د چې لوی شنو ما د ښکاری چې دی یا موږ له څه فائدہ راکې چې غټ سړی و د ډېرو هوښیار خلک دي دا درې چې دا کاری کړی دی په دې ټیم کې نو یو به هغو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځکه چې په دې امت کې د هغه نه بعد د عمر نه غوره څوک شته نه نو په دې کې بیا په شیعګانو باندې رد دی اوس کې شیعګان روافض د تاریخ تاسو ته بدلی د ځان نه دا به د هغوی خپل دجل او دروغ وي ټول مسلمانانو اتفاق د عمر رضی الله عنه په خلافت باندې مسلمانانو خبره کو او عمر رضی الله عنه چې خلیفہ کړي ابوبکر صدیق رضی الله وصیت کړو چې زمانه بعد به خلیفہ دی او خلکو بیعت کړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې مرض ډیرېدو خپل لور نه تاسو کو د عائشہ رضی الله عنها نه
وی ایو یوم هذا هغه په دې ژوند کې اخرنۍ ورځ وی دا کومه ورځ ده هغې ورته وی یوم الاثنین دا د پیر ورځ ده نو ته وی کېدای شي چې زه نن مړ شمه مرض پې م ډېر شی او ارمان چې به دې ورځ مړ شمه ولي وی فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې ورځ باندې رسول هم وفات شي بل دا غم تعدید چې د ملګرو سره ملاو شي رسول سم هغه زیر او بشارتونه ورکړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه عائشہ رضی الله عنها والله ما ترك ابو بکر دینار ولا درهم په کوم ټیم کې جواب کړي نو زر درهم او زر دینار دا ګورغه چې انسان دی چې د قریش په تاجرانو کې معروف تاجر دی د تجارت دغه کمزوري شي څنګه عائشہ رضی الله عنها وی لما حضر ابي رحمه الله کله چې زما پلار باندې دا مرګ بالکل په اخري وخت کې زما پلار باندې دا ځنکدن ډیر شو دا مرګ پر نږدې شو الله دې زما پلار باندې رحم وکړي دعاني وی زیره وغوښته وی ما ته وی چې یا بني لور انی كنت اعطيتك تمر خیبر د خیبر نه ماته له کجوري درکړې وي نه ماته د خیبر کجوري درکړې وي ولم تكوني اخذتيها او کزنه تانی شو غسته مطلب چې خلیفہ مو زکه ته د کجوري ملاو شو وانا احب ان ترديها زدا غواړم چې د کجوري ته مال واپس راکړي د سره فبكيت واذا بجرا شو معاشره نه وي بما ودي غفر الله لك يا ابتي والله لو كان خيبر ذهبا جميعا لرددتها عليك پلار الله دې توبخ کچرته د خیبر د ټول زمکه زما سره وي واغه د سرو زرو نه هغه به ما تر درکړې کجوري څه خبره بیا ما ته وی چې یا بني اني كنت اتجر قريش په قریش کې ورځ ټول غټ تاجر یو وخت کې وي واكثرهم مالا باوګ ډیر زیات مال ما سره فلما شغلتني الاماره نکله چې زه د اماري او د خلافت په دې مسلو کې مشغول شوم نه غار سره نه پاتې شو بس بیا ما ځان د پاره دومره ساغستې دي زماره خوراک او څښاک دا پیروانو ما خبره کوله کله چې دا یو غټ تاجر په کم ټیم کې چې وفات کړي نو 100 دینار نه درهم نو دا مال د ختم شوی دی لاسو مسلمانانو په دې کارونه کې مصروف شو خلافت د سمامولي خبره هونه نو به وته چې یا بني لور دغه یو صادر په پراتلی قطوانی د علاقې ته نسبت وحلاب او دغه یو لوخه دی چې بدی کې به مونږ پیله شل یا به چې کم پیوله شل هغه به سکل وعبد او دغه یو غلام د مرید زما سره فاذا مت فاسرعي به الى ابن الخطاب کزه مرشمونو د خطاب زوی له دا ورسي ځکه چې دا مرغستې د پاره چې زه خلیفہ وم بیا وته لور ثيابي هذه فكفنوني بها زما دا کپڑی دی ما په دې کې په دې خپل کپړو کې ما دغه کیرا ما بخخ کې په روایت کې راځي چې به ردع من زعفران په دې مرز کې زعفران استعمال کړو هغه کپڑی دی زعفران دلاسه سخاشي من ابو ته دموي اغسلوا ثوبي هذا زما دا کپڑی وینځي ناغيو ته ویزه په جړا شو مې ما ودی چې یا ابتي نحن من ذلك پراره لکه تور منی شو کول تعالی نه کپن واخ نه کپڑا بدلوالو صفا ستر کپڑا بدلوالو ما ته وی چې غفر الله لك وهل ذلك الا للمهل دا قاسم لګ وخت بعد چې دینو په وینو په نونو بخرابي دا بختمي هر څه بختمي په روایت کې راځي چې ته وی ان الحي حق بالجديد من الميت دی ژوندو ته نو کپړو ضرورت ته مړی باندې سکی په روایت کې راځي الله اکبر خپل لور ته وی فانما ابوك احد رجلين استبلر بدو سړو کې یو دی اما مکسو احسن الكسوه یخبط الله خسته کپړې چې د جنت به زما دي د ضرورت چلره له خسته کپړې راکې به جنت کې نه به دي د ضرورت چې نه کپنه خلم او ګران اخلم او مسلوب اسوء السلب او یا په بده طریقې سره په بدی طریقې سره الله سبحانه وتعالى زمانه د کپړې راکایي او ته چې په موږ به عذاب نو که عذاب دی او که جنت دی خو هر طرف نه زمانه د کفن چره دا به ختمي کفن ما ستثبت کی هونه
الله اکبر. داغه اوچت انسان دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه. په دغه ټیم کې په کوم ټیم کې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ځنکدن سخت شو، نو دی لوري یو شعر ډېر عجیب شعر وي: من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. ویږي سړی د اوښ کې ډېر راټینګي وي، ورځ د اوښ کې د سترګو روانې شي. هغه ته لا تقولي هذا دي سموه بلکې دي سواه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بلکې دي سواه چې هغه سخت رااله د مرګ هغه سخت چې دغې نه به موږ تښتېدو. دا خبره کوه. دا شعر مو په دغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې مرض کې یو شعر وي، پخپله یې وي، ډېر عجیبه شعر وي: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. هر سړی چې په کور کې سحر کې نو خوشاله یې، زه په کور کې ما بچی دی او مال دی، والموت أدنى من شراك نعله، او دا مرګ ورته د دې پیزار نم نشته، د احساس نه شپته وته نه چې کله به دا مرګ راشي. بیا په دغه ټیم کې دا وصیت وکړو، وی کچته زمړ شوم نو مال به زما خزه غسل لا کوي اسماء بنت عمیس رضی الله عنها، او عبدالرحمن خپل زوی عبدالرحمن بن ابوبکر هغه به سره مرسته کوي. نو کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو، نو غسل ولدي بیبي ورکړه. د دې نه دا مسله ثابته شو چې خزه خاول لا غسل ورکول شي. خو داخله کوئی خاون خزه نشي ورکول، او باز به کې وایي چې خاون خزه غسل نشي ورکول او نه خزه خاون له غسل ورکول. دلیل څه دی؟ وی د دوی رشتہ ختم شو. خاون خزه له غسل وی نشي ورکول او خزه چې د خاون له غسل ورکول شي، ولې ځکه چې د عدت کې ده، د دې عدت شتي، او خاون چې د باغ باندې غسل عدت نشته کنه، خزه مړ شو څنګه بده باندې عدت مدت نشته، نه خزه دنه لاړه ختم شي، دوی رشتہ ختم شو. د دوه خبرې کمزوري، او په دې باندې ما الحمدلله ما د بلوغ المرام درسونه ووري، هغه دا مسله تفصیلا ذکر کړي چې خزه خاون له غسل ورکولای شي او خاون خزه له غسل ورکولای شي، د کیس حرج نشتی. بلکې ما په د سلفونه روایت پیش کړي، صحابه کرامو فعل می به دلیل ګرځولې دي، هغه مته تفصیلا بیان کړو، هغه ووري ان شاء الله به ګټه فائدہ ده. چې دا اسی کمزوري خبره ده، کعلمی کوي او عام سړی کوي چې خزه خاون یو بل غسل نشي ورکول، بلکې خزه خاون یو بل د مرګ نه بعد غسل ورکول شي، خزه خاون او خاون خزه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله د خپل لور ته دا خبرو کړی چې تدې د آیت وای وجاءت سکرة الموت بالحق، دا غینه بعد وی في اي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسی رسول الله په کوم ورځ مړ؟ وی ما وته چې يوم الاثنين رسول الله خو د پیر په ورځ مړ. وی بس ما ته وی چې زمام ارمان ده چې دغه ورځ ماتم په نصیب شي. نو فتوفي ابو بکر صدیق رضی الله وفات شو د منګل په شپه باندې، د اتوار ورځ شو يوم الاثنين، د ثلاثاء د منګل په شپه باندې 14 کالو د هجری او د 3 کال د عمر. عمر رضی الله عنه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دوه چې د 3 کالو په عمر کې وفات شوی. په کوم ټیم کې چې ابو بکر صدیق رضی الله وفات کړي، په ټیم کې د عمر 3 کالو د منګل په شپه باندې وفات شوی او يوم الاثنين او 14 کالو د هجری او هغه د 3 کالو، او داغه د خلافت تقریبا سره پاسه 2.5 کاله داغه خلافت، هم دغه 2.5 کاله داغه د رسول سم د عمر سو فرق، داغه د رسول سم عمر فرقم دغه تقریبا سره پاسه 2 کال، او سره پاسه 2 کال هغه خلافت کړي، داغه نه دغه وفات شو. سعید بن مسیب رحمه الله وی چې عمر رضی الله عنه چې په ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنازه کړي و، هغه په جنازه کې عمر د مخکې شو، د منبر او د قبر په منځ کې په دغه ټیم په دغه ځکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنازه پرته او هغه باندې سلور تکبیرونه ویلو. کله چې وفات شو نو دغه نه مخکې د وصیت کړو عائشہ رضی الله عنها چې ما د رسول الله په خوا کې خخ
کله چې وفات شو حفر له بدغه ذکر کنده وکنسته وجعل رأسه عند كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا د رسول صلی الله علیه وسلم قبر دی او د قبر د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر سره لګیدل او کوم ځکه چې د سر دی هم دغه ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم د وګړه والصق اللحد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وداغه د لحد چې دی هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر ته بالکل لګیدل دا غیسر او هغه به د عمر دن قبر ورسته جاغه ورسته جوړ شو ان شاء الله هغه د عمر دن بصیرت کې بیانو. دین دا خصفه واضحه ده دغه دوه کسان د رسول صلی الله علیه وسلم مرګریو هغه پاخه مرګری په جون کې وسرم ګرځیدو چې کله مړ شوم وسره یو ځای قبرونه یې وځي نه کدینه بعد به څوک څه خبره کوي هغه شیعاګان دي روافض دي او هغه بل څوک دي او په عمر او په ابوبکر صدیق رضی الله عنه جرح کې او لعن تعن کوي نو دا هغه سړی چې په کور کې جو سره کوم خر ولاړ دا غنم غټ گمراه انسان دی اخرته خره دې دې خرنم به غټ گمراه الله سبحانه وتعالى ټول دنیا ته ظاهره کړه چې دغه په خمل ګری د دې سیملګری چې الله سبحانه وتعالى یو پیغمبر لدی سیملګری نه دی ورکړي لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د مرګری ورکړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خخو نو عمر بخبره چې د قبر ته کوشه اسلام سره خو نه د وفات شي غټ انسان وفات شي. ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. عمر د قبر ته کوشه طلحه رضی الله کوشه عثمان بن عفان رضی الله کوشه او دغه زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر اغم کوشه او په غالبا روایتونو کې دا راځي چې د شپې خخ کړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه شپې له خخ کړه. په روایت کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه کله وفات شو ارتجت مکه د مکه دي وړه قیده دغه یو غټ انسان وفات شو یو درون خبر مکه تر نه د پلار ژوند دی ابو قحافه دغه وخت پورې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه پلار ژوند دی ابو قحافه نغوی ما هذا سجل شوی ما تبنك سوف شيء إنا لله وإنا إليه راجعون ويباوي رزق جليل لقد مصيبت راه داغه بعد وی چې خلافتونه خبره چا سره ده وی عمر وسوی دغه حقدار ده زموږ د زوی امرګره دی په جړاش دا خو هغه مرګره. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو قحافه د ابو بکر صدیق رضی الله وفات نه بعد سره پاسه شپږ میاشتې ژوند دیو او به د محرم په میاشت کې 14 هجری کې هغه وفات شي او په وخت کې کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات کېدو د عمر تقریبا 96 کالو شپږ نه دغه عمر نه د دې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه دنیا نه لاړو خو زموږ د پاره د عبرت یو غټه خبره د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره وفات شو د رسول صلی الله علیه وسلم د غار مرګره وفات شو هغه انسان چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د هجرت په لار کې مرګره شو هغه وفات شو هغه انسان چې خپل ټول مال په رسول صلی الله علیه وسلم باندې قربان کړ هغه وفات شو خپل اهل خپل عیال خپل بچی مور پلار د هر څه په رسول الله باندې قربان کړو هغه وفات شو. دلیل له په دې باندې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او پاتې کیږي رسول رب العالمین که څوک پاتې کېږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه پاتې شه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دنیا لار دلیل له کل من علیها فان څوک چې بل ازما کوي دا په فنا کیږي او په باندې فنا راشي هغه چې انسان د اسلام د پاره کوم قرباني هغه نه دور کړي هغه د دنیا نه رخصت شي نو ته به دې ګوري پاتې کیږي که منګه غواړو کنه غواړو مرګ براشي. قل إن الموت الذي تفرون منه پیغمبر دی خلکو ته وای د کوم مرګ نه چې تاسو تختی فإنه ملاقيكم دا به تاسو سره ملاقات کوي. لازم عجیب خبر په دې آیت کې ده چې الله سبحانه وتعالى تاسو د مرګ نه تختی دي سینې دی چې مرګ به تاسو رانی شي تاسو سره ملاقات کوي. دا دې د دې مطلب دا شو چې تاسو د مرګ نه تختی نو انسان چې د وشینه تختی نه هغه به شاته رواني ځکه دې تختی کنه دا مرګ دی راځي بشي موږ دې تخت الله دا به مخینه درې ځکه ملاقات به سره کوي
انسان ډېر کوشش وکړي زه د مرګ نه تختم دا مرګ به یوه ورځ لازم مخې له راشي. په دې کې مسله دا ده هغه که د شان راتلی موږ به چې ډېر لرې تښتېدلی وی ډېر طاقت به موږ استعمال کړی د دې مرګ نه موږ ډېر لرې تللی دی چې موږ ته را رسېدی به هغې کې به ډېر وخت لګېدلی. خو عجیبه خبره ده چې موږ د مرګ نه تښتو او مرګ رابسې د مخې نه راشي په هغې کې د بچ کېدو څه سوال نه پیدا کېږي. یو سړی وایي چې زما وخت به لېږ شي زما هغه نیټه چې کوم الله سبحانه وتعالی ایښودلې هغه به اخوا دېخوا شي نه ما هغه نیټه ده دغه نیټه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوم ورځ چې پوره شو باقي ورځ لاړ د دنیا. ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړ خو یو سیرت یې موږ ته پرېښو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شوی د دنیا نه لاړ د دنیا چې کوم ژوند هغه ختم شو. دا زموږ ایمان دی دا زموږ یقین دی خو د خلکو په تذکیرو کې او په سیرت کې او په زړونو کې ګوره اوس هم ژوندی دی. د هغه تذکیره د هغه سره هغه محبت د هغه سیرت داسې د مسلمانانو علاقه وښایي بلکې داسې د مسلمانانو کور وښایي چې هلته د ابوبکر صدیق رضی الله تذکیره نه کېږي. دا د مسلمان شان مسلمان دی چې لاړ هم شي د دنیا نه د ده یو ذکر خیر پاتې شي چې خلک یې همیشه دپاره یادوي. ابوبکر صدیق رضی ته څوک رسېدی شي خو موږ خو به څه نه څه کوشش کوو که په دې دنیا کې یو ښه اثر پرېښوده یو ښه نښه پرېښوده یو صدقه جاریه ته به پاتې شي یو علم شاته پاتې شي دینداري پاتې شي شاته. اصل کوشش او محنت دا پکار دی چې موږ مړه شو د دنیا نه لاړ شو او زموږ یو ښه اثر شاته پاتې شي چې خلک په هغې پسې روان شي چې ګوره پلانې نیک انسان و داسې و موږ به هم د هغه په شان په دې خبره باندې عمل کوو موږ به هم د قرآن او حدیث سره محبت کوو موږ به هم د الله سبحانه وتعالی داسې بندګي کوو چې ته یو قدوه شي یو نمونه ته نه جوړی شي خلک تا ته ګوري. صرف مزدوري کوو خیر ډکوو بیا مړ شو خبره ختمه شو. زموږ د ژوند ګوره صرف دې لپاره نه دی ګوره زه په الله قسم خورم زموږ ژوند دې لپاره نه دی چې موږ به صرف رزق ګټو او د ښځو نه به شهوت پوره کوو او خوبونه به کوو او ډوډۍ به خورو بس خبره ختمه شي. نه زموږ ډېر غټ مقصد دی چې موږ دې دنیا ته راغلي یو هغه د الله سبحانه وتعالی راضي کول چې موږ به د خپل مقصد کې څه شو کامیاب شو. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله په دې مؤمنانو سړو کې سړي دي کوم لوز چې الله سره کړه هغه پوره کړي دا لوز پوره کول غواړي. موږ لوز کړی د الله سبحانه وتعالی سره چې موږ به ستا بندګي کوو د مرګ پورې موږ لوز کړی د الله سبحانه وتعالی سره چې موږ به ستا نه علاوه د هېچ چا عبادت نه کوو موږ به هېچ چا ته سجده نه لګوو موږ به هېچ چا ته خپل تندی نه ټیټو د خپل ملا به نه ټیټو موږ به په دې لوز باندې مضبوط ولاړ یو د مرګه پورې کوشش کوئ محنت کوئ. ابوبکر صدیق رضی الله په سیرت کې اوس هم ژوند دی اوس هم د هغه تذکیرې کېږي اوس هم چې د هغه خلک نوم واوري به ژړا شي اوس هم خلک ارمانونه کوي چې موږ چې دا سړی لیدلی چې موږ چې د دې سړي د تندی ښکل کړی موږ چې د دې سړي د لاس ښکل کړی موږ چې د دې سړي سره څه وخت تېر کړی د څه د لاسه. ابوبکر صدیق رضی د اسلام نه مخکې ابوبکر صدیق و خو ابوبکر صدیق د اسلام نه مخکې داسې نه و څنګه چې د اسلام نه بعد. عمر بن خطاب مخکې مو په دې قریش کې چا پېژندو چا یې تذکیره کوله خو د اسلام د لاسه د دې وحي د لاسه عمر بن خطاب عمر فاروق شو. عثمان بن عفان مخکې مو چا پېژندو وروسته چې د ذوالنورین ته جوړ شو مشهور انسان دغه علي رضی الله عنه راځه دا چا پېژندو د اسلام نه مخکې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دومره اوچت مقام د دیندارۍ د لاسه ورته میلاو شوی. موږ به کوشش کوو موږ به محنت کوو چې د هغه په لار باندې روان شو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لار کومه وه قرآن او حدیث د چا په مذهب و د رسول صلی په مذهب دی دا د صحابه کرامو ټولو مذهب دی ټول چا په مذهب دی رسول صلی په مذهب دی جنتیان دي لا شک فی ذلک شک پکې شته نه نه چې زه دا وایم چې د رسول صلی په مذهب یم زه ولې ګمراه کېږم بیا زه دې ګمراه شم زه دې د حق نه واوړم او د صحابه کرامو دغه ژوند دی او ما ته زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي د دې ابوبکر صدیق لار به راونیسي لار د هغه قرآن او حدیث لار د هغه د رسول صلی لار وه. نو تاسو اوس کوشش کوئ محنت وکوئ چې ابوبکر صدیق رضی چې کومه لاره وه هغه مضبوط راونیسئ د هغه چې کوم منهج و د هغه چې کوم مسلک و او د هغه چې کوم مذهب و
هغه چې کومه طریقه هغه مضبوطه راونیسي او هغه مذهب او منهج او مسلک او درسه هغه قال الله وقال الرسول سچ الله وي او سچ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي. الله سبحانه وتعالی موږ ټول په دغه مسلک او مذهب باندې مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث ته تابعداري کولو او څنګه چې الله سبحانه وتعالی په دې مبارک جمعات کې موږ جمع کړي او دغه شان الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره جمع کې. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.